طالبانو د پسرلنۍ جګړې د پیل غونډه ترسره کړه او جنګیالي افغانستان ته راولېږل. چې دا غونډه چیرته جوړه شوې وه او د جنګ اعلان څنګه وشو، دلته په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. وسلوالو طالبانو د نوي کال را نږدې کېدو سره سم د پسرلنۍ جګړې د پیل په موخه تدابیري غونډه جوړه کړه او خپل تازه جنګیالي په یو لړ مراسمو کې د افغانستان پر لور راولېږل. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه غونډه نن د خیبر پښتونخوا د هانګو ولسوالۍ په ټل بازار کې د کینټ هال یا د محکمې سالون په نوم یو هوټل کې ترسره شوه چې د حقاني شبکې او طالبانو مشرانو پکې ګډون کړی و. د سرچینې په خبره د یادې غونډې د ترسره کولو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په ټل بازار کې ګرځ بندیز وو او د ترانو په ویلو او له تازه نفسو سرتیرو سره د خدای پامانۍ په کولو یاد مراسم پای ته ورسېدل. سرچینې دا هم وایي چې د طالبانو په موټریز کاروان کې د پسرلنۍ جګړې اړوند جوړې شوې ترانې په لوړ اواز غږول شوې وي او د نوې جګړې د پیل اعلان یې بدرګه کاوه. د معلوماتو پر اساس په دې غونډه کې د سولې پر ځای د جګړې د پیل خبرې کېدې او طالب جنګیالیو ته دا روحیه ورکول کېده چې تر امریکایانو وروسته د افغانستان اوسنی حکومت د نسکورېدو په حال کې د یو بیا با امارت را ژوندی کېږي. یوې بلې کره سرچینې ویلي چې طالب جنګیالي 2:30 بجې له ټل بازار څخه د افغانستان په لور وخوځېدل او د ډیورن پر ذکر خطه سیرمه د پکتیا له لارې لوی پکتیا او نور ولایتونو ته ځانونه ورسوي. د ځایي سرچینې په تایید سره په رسمي بڼه د افغانستان په لور ټل له بازار څخه 2:30 دقیقې د طالبانو د جنگي ډلې کاروان حرکت وکړ، خو دا چې دوی د ډیورن له کرښې افغانستان ته څه وخت اوړي معلومه نه ده. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا مطلب خوښ شوی وي، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.